د ماسپښین او مازدیګر منځونه ولې خفیه دي او د ماښام او د ماسخوتن او د سهار منځونه ولې جهري دي؟ یعنی په دې کې یعنی قرات په جهر سره ولې کولی شي او په دې کې څه حکمت عملی او د دې لپاره څه وجه ده؟ ګران کتونکو، الله جل شانه په نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې او د هغه په امت باندې په ورځ شپه کې 15 منځونه فرض کړي دي او په ابتدا د اسلام کې دغه 15 وړ منځونو چې کوم قرات و هغه په جهر سره کولی شو. بیا چې کم کفار وو، کم مشرکین وو، کم فاسقان وو، کم فجار وو، کم ملعونین وو، هغوی به داسې کول چې دغه ماسپښین مونځ به یا مازدیګر مونځ به مسلمانانو په جمع باندې ودرېدل، دوی به قرت چې دی هغه په اوچت اواز سره کولو، په جهر سره به کولو. نو په دا وجه باندې به دوی له چې غوسه ورتله، دوی به راغلل چې کوم ځای کې به د مسلمانانو جماعت یا جمع قایمه وه ودرېدلې به وه، نو په دغه دوران کې به په دغه ځای کې به دوی سیټي وهل، شپیلې به وهلې، شپیلاکونه به وهل، شور شراغه به جوړوله، نعوذ بالله من ذلک، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ګستاخي به کوله او د الله جل شانه په شان کې به نازیبه الفاظ استعمالول. نو په دا وجه باندې الله جل شانه مسلمانانو ته حکم وکړو چې تاسو د ماسپښین او مازدیګر مونځ په داسې اواز سره، په داسې انداز سره بیان کړئ چې نه ډېر جهر وي او نه ډېر خفي وي، یعنې داسې اواز چې ته یې په خپله واورئ، یعنې په هغې کې درمیانه روي وي. او کم چې ماسخوتن او د سهار مونځ دی، نو په دغه وخت کې کفار اوده وي او د ماښام په وخت کې دغه کفارو په کانه پینا روټۍ کې به چې دی مبتلا او په دې کې مشغول وو. نو په دا وجه باندې دغه درې منځونو کې چې جهر راغی، په دغه دوه منځونو کې چې دی خفیوالی راغی، یعنې په خاموشۍ سره قرت کول راغلل. په دې کې دغه حکمت عملي او آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین.